افغانستان ولسونو ټولو ډېرې قربانۍ ورکړلې، کې ځوانان وه، کې سپین ږیري وه، کې علما وه، کې قومي مشران وه. الله رب العالمین د دې ټولو مسلمانانو د اخلاص او د قربانۍ په نتیجه کې دا د یو اسلامي نظام دلته راوړي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. د دغه اسلامي نظام اوسنی حالت داسې دی چې اوس هم کفار ورته متوجه دي. ګرانو مسلمانانو، د دې نظام ساتنه، حفاظت د ټولو مسلمانانو افغانانو مسؤلیت دی. کفار خو اوس هم نه پرېږدي راته متوجه دي زما او ستا په داخلي چارو کې مداخله کوي. هغه قانون چې الله پاک زما او ستا لپاره قانون بللی دی چې هغه د الله تعالی کتاب دی، د محمد علیه السلام احادیث مقدسه دي. د دې زما او ستا قانون اسلامي د امارت اسلامي قانون جوړ دی. نو ځان ته قانون لرو، اوس ونه پرېږدي پر دې لار باندې هیڅ نه ده پېښه په افغانستان کې. الحمدلله په 95% امن قایم دی. د افغانستان خلک په ډېر ارامه فضا کې ژوند کوي. د هر چا عزت پر ځای دی. پخوانۍ چاپېر نشته، هغه حالت نشته چې پر سړک به روان وي، د ده تر شانګ د مخه به نه شي تېرېدی. هغه حالت نشته چې ټوله شپه به بدخوابه وي، تیاره به ګرځېده چې نن به بیا د چا پر کور چاپایي. هغه حالت نشته چې بګرام به د زرهاو مسلمانانو په بچیانو باندې ډک و، بندیان به وه. هغه حالت نشته چې پل چرخي په افغانانو باندې ډک و. هغه حالت نشته چې د 10 روپو کار به دې په اداره کې بند و، 1000 روپۍ به مصرف درڅه غوښتي. هغه حالت نشته چې د یوې ورځې کار به په 15 ورځې نه خلاصېدی. هغه حالت نشته چې پر هر زنځیر به ستا بېعزتي کېدل. نو څه پېښه د افغانستان کې الله پاک یو رڼا راوستلې ده، یو اسلام یې راوستلی دی، اسلامي نظام یې حاکم کړی دی. هغه څوک حاکمان دي چې د افغانستان د خلکو خوښ دي. که نه وای خوښ، بیا دا ممکنه نه وه چې دلته د اسلامي امارت قایم شي.